انا کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدي ډیره مننه چې وخت مو راکړ. راځئ له دې راپیل کړئ چې تاسو اوله لوبه له بنګلادیش څخه وګټله، د دغو دریو لوبو د لړۍ اوله لوبه یادومه. د ګټې مهم رازونه څه وو؟ څنګه مو دغه لوبه وګټله؟ پلان په اساس مخې ته لاړئ که فکر کوئ چې دغه وضعیت، باران، دغه ټولو مسایلو تاسو سره مرسته وکړه لوبه مو وګټله؟ تر هر څه دمخه تاسو ته خان صاحب سلامونه او نیکې هیلې او ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کومه. بالکل لومړۍ لوبه وه او د هر سیریز هغه شروع یا لومړۍ لوبه ګټل ډېر زیات مهم وي. د دې سره د ټیم مورال ډېر زیات ښه کیږي. نو وجه دا کې د دې لوبې د موږ د بالینګ ښه پلانینګ و چې ښه پلانینګ سره موږ مخکې ولاړلو او کومه تمه او توقع چې د بالرانو نه کېده هغه شی موږ وکړ. که څه هم اول کې موږ سټارټ دومره ښه نه و، هغوی په اول لومړۍ 11 اورونو کې موږ نه مخکې خو بېرته کوم کمبیک چې کله د موږ سپینران راغلله او ورسره د موږ فیلډینګ چې څنګه پرون په ګراوند کې ایفرټ کاوه، همدغه وجه وه چې هغوی موږ پرې نه ښوده چې غټ ټارګېټ رانه په سکور بورډ کېږدي. او په دې کې باران هم وشو، خو که باران نه و شوی موږ ته نوره ډېره فایده وه، ځکه موږ بیا دومره رنزو ته دوی نه پرېښودل، هغه مومنټم موږ له لاسه ورکړ. ځکه چې یو لوبډله ښه لګیا یي، په منځ کې باران وشي، بیا به ته پویلین ته ځې، ارام به کوې، بېرته راځې، بیا به له سر نه شروع کوې. نو هغه و چې دوی موږ نه لږ رنز وکړل، خو موږ که باران نه و شوی دومره رنزو ته نه پرېښودل. او بیا بیټینګ کې هم موږ بیټسمینانو اوپنرانو ښه سټارټ ورکړ، که څه هم کنډیشن دومره اسانه نه و. دواړو اوپنرانو ډېر ښه بیټینګ وکړ او هغه د رنزونو مطابق موږ مخته تللو، ځکه موږ ته معلومات کېده په سکور بورډ باندې. او کله چې باران کېږي او ورقه موږ ته راکړل کېږي د ډیکورډ لویس په نوم باندې، په هغه کې ټول وضاحت ورکول کېږي چې په دومره اورونو کې باید دومره رنزونه وي، دومره اوټ وي. نو هغه ټول موږ ته معلومات کېدل او موږ مخکې روان وو. ډېره مننه. د بري په رازونو وغږېده، هغه پلان باندې وغږېده. زما یوه هیله دا ده که لږ لوړ وغږېږي چې دا غږ مو ټیټ را نه شي. دویمه او درېیمه لوبه هم لرئ. پرون د افغانستان د کرکټ هغه سر روزونکي جاناتن ټراټ وویل چې دی پوهېږي چې بله لوبه سخته لوبه ده، او شاید هدف یې دا وي چې بنګلادیش به د دغې ماتې په علتونو باندې کار کوي او کوشش به نه کوي چې د هغوی دغه تېروتنې بیا تکرار شي. فکر کوئ دویمې لوبې کې به هم همدغسې ځلیږئ، همدغسې پلان په اساس به مخې ته ځئ، که نه د هماغې ورځې آب و هوا او وضعیت ته په کتو بل پلان جوړوئ؟ بالکل د کوچ د خبرې په اساس که تاسو د بنګلادیش تاریخ او ریکارډ وګورئ، په خپل ملک کې هغوی همیشه ډېرې ښې لوبې کړي دي. که د دنیا هر غټ ټیم ورته راغلی ده، دوی ماتې ورکړي دي. خو خوشبختانه چې هغه د سیریز اول لوبه ګټل ډېر زیات مهم وي. اول لوبه موږ ګټلې، مورال د موږ جګ ده. او لکه څنګه چې تاسو وګورئ سریلانکا کې هم اول لوبه موږ ګټلې وه، ولې بدبختانه آخري دوه موږ وبایللې. خو دې ځل به انشاءالله دا موقع او دغه چانس کوشش کوو چې له لاسه یې ورنه کړو، ریلیکس کېږو به نه، او کوشش به د ټولې لوبډلې همدا وي چې دغه بله لوبه هم ترېنه وګټو چې درېیم میچ ته دغه سیریز پاتې نه شي. انشاءالله کوشش هم همدغه ده او په پوره پلانینګ سره او د هغوی نیمګړتیاوو ته په کتو سره به موږ میدان ته داخلیږو. طبیعي ده چې نیمګړتیاوې به یې در معلومې وي. افغانستان سپین بال د تل په څېر ښه ځلیږي. پرون هم دوی دغه لوبې رخ بدل کړ، مګر تاسو هم وویل چې د تیز بالینګ برخه کې مشکلات شته. او تاسو چې کله کپتان شوئ، زما یادېږي موږ همدغسې مرکه درلودله، خبرې مو کولې. تا ویل چې تاسو 2023 کال لپاره د ټیم په ترکیب یا د لوبډلې په ترکیب باندې کار کوئ چې یو ښه ترکیب جوړ کړئ. دا د تیز بالینګ مشکل هم په خپل حال پاتې دی. ترکیب څنګه ترکیب جوړ شوی دی؟ فکر کوئ چې 2023 کال ته په ذهن کې هغه کوم ټیم چې تاسو ذهن کې جوړ کړی و هغه ټیم جوړ دی، که لا هم لږ کار پاتې دی چې مخې ته لاړ شي؟ هان صاحب بالکل د ما یاد شي، ما ورته مرکه کړې وه 2 کاله مخکې. که ته وګورې موږ دغه د ون ډے ډېر ښه یو بیلنس ټیم جوړ کړی ده او موږ پرې لګیا یو لا، او تر ډېره حده پورې موږ پکې بریالي شوي یو. هغه کوم سپاټونه چې خالي وو یا کوم ځای کې چې موږ ضرورت وو هغه پوره شوي دي. حالانکه یو فاست بالر یا فاست بالینګ شعبه کې چې دا موږ
لا هم ضرورت لرو چې ښه فاست بالر موږ ته په لاس راشي، په هغه باندې موږ لګیا یو. نو ان شاء الله نور لوبډله که تاسو وګورئ دغه 2 کلونه موږ مسلسل ډول باندې په یو لوبډلې باندې سټریک پاتې شوي یو او ډېرې لوبې په همدغه یوې لوبډلې باندې کړي دي، ډېر چینجز مو نه دي کړي. دې سره هم د لوبغاړو مورال قوي کیږي او هم د لوبډلې پرفارمنس ښه کیږي، همدغه وجه ده. نو ما هم همدا کوشش کړی ده چې په دغه لوبډلې کې ډېر زیات تغییرات رانشي. نو بیا هم اوس ګورو موږ چې ځکه مخته ایشیا کپ او ورلډ کپ ډېر غټ ایونټونه را روان دي، د هغه لپاره موږ چې اوس یا هر تجربه کوو یا هر لوبغاړی یا هر څوک ازمایو، همدغه اوس وخت ده، ځکه دغه موږ لپاره یو پریپریشن یا آمادګي هم ده د ورلډ کپ او د ایشیا کپ. یو ښه چانس ده د بنگلادیش سیریز چې دلته موږ وازمایو، وګورو، تر څو موږ دغه یو څو سپاټونه یا کوم نیمګړتیا چې ټیم کې لرو دا پوره کړو، چې بیا هلته په ایشیا کپ او ورلډ کپ کې موږ د تجربو او د ایکسپریمنټس بیا موږ هغه چې ونه کړو، نو تجربو ته باید بیا ضرورت نه وي. همدغه موږ سره چانس ده، همدلته موږ کوشش کوو له خیره چې دغه لوبو کې موږ ټولې نیمګړتیاوې د ټیم په جالبه ایکسپریمنټ مو ویل، تجربې مو ویل د جاناتن ټرارنر چې دا پوښتنه وشوه، هغه ویل چې تجربې نه کوو، کوشش کوو چې یو بل ښه انتخاب پسې وګرځېږو. تاسو د ټیسټ په لوبو کې بنگلادیش خلاف هم فاست بالران ولوبول، دلته مو هم محمد سلیم ته چانس ورکړ چې په اول ځل راغی ملي لوبډلې ته. یعنی لا هم د کوم بل هغه تیز بالر پسې چې ګرځېږي لا مو هم پیدا کړی نه، داسې ښکاري. بالکل موږ پکې ما مخکې مو ویلې موږ لګیا یو، کوشش کوو چې موږ سره ښه فاست بالر فضل حق د 2 کلونو ډېر ښه لګیا ده، عظمت هم ښه لګیا ده چې دو سره یو 2 نور ښه فاست بالران موږ پیدا کړو، تر څو د کوم سپینینګ ډپارټمنټ چې د موږ د دې سره چې موږ سره کوالټي یا ښه فاست بالران هم په لوبډله کې، نو د مخالف ټیم ته به بیا ډېر مشکله سي او بیا هغوی د موږ د بالرانو خلاف غټ رنزونو هدف موږ ته نشي راکولی. نو همدغه علت ده که موږ دلته یو فاست بالر ښه پیدا کړو، 2 ښه پیدا کړو، نو دې سره به د لوبډلې پرفارمنس او هغه نیمګړتیا چې کومه ده هغه به ورسره ختمه شي او پاتې شو. او په دغه ټیسټ لوبو کې چې نوي تیز بالران وځلیدل، د افغانستان په داخل لوبو کې ځلیدلي دي، دغه کې نجات مسعود یادولی شم، دغه محمد سلیم یادولی شم، ځینې نور لوبغاړي هم دي. دوی کې تاسو د کپټان په توګه دا جوهر وینئ چې دوی باندې کار وشي، 1 کال 2-3 کاله وروسته به دوی لکه فضل حق یادونه مو وکړه دغسې لوبغاړي چې د افغانستان د ملي ټیم د تیز بالینګ برخه وګرځي؟ بالکل نجات کې وړتیا شته ده، په همدغه دلیل او همدا وجه وه ځکه هغه ما سره په بند امیر ټیم کې په داخلي لوبو کې هم ډېر پاتې شوی ده او ما ډېر ښه پېژانده، نو همدا وجه وه چې ټیسټ لوبه کې په هغه باندې ما اعتماد وکړو او خپل ځان ثابت هم کړ. 15 وکټ یې په لومړۍ اننګز کې واخیستلې. همداسې نور ځوانان دي په افغانستان کې چې ښې لوبې کوي، خو هغو ته وخت ورکول پکار دي، په هغو باندې کار کول پکار دي. اوس په کرکټ بورډ کې تاسو وګورئ ایچ پی سي ډپارټمنټ ډېر ښه مخته روان ده، د نورو ملکونو کوچز او ډاکټر ټرینر هغه ټول کوم چې د ان سی ای او د ایچ پی سي ضرورت یې هغه ټول سہولتونه اوس په کابل کې موجود دي هر لوبغاړي لپاره. هغه کولی شي چې هلته کوم لوبغاړی انفټه کېږي یا کوم لوبغاړي کې کومه نیمګړتیا وي هغه سره کوچز کار وکړي، که انفټه کېږي هغه سره ډاکټر او ټرینر کار وکړي. نو هغه هر شی موجود دي او کرکټ بورډ هم انشاءالله پلان لري چې همدغسې فاست بالران را پیدا کړي ځوانان، تر څو په آینده کې د افغانستان لپاره دغه نیمګړتیا ختمه شي او آینده کې ولوبېږي د افغانستان لپاره. دغه کوم ځوانان چې اوس په سکواډ کې شته، په ایمرجنګ ټیم کې اچول شوي دي، ټیسټ کې تاسو سره ولوبېدئ، اوس د بنګلادیش خلاف لوبېږي، دا مشخصا تیز بالران خیمه محمد سلیم، وفادار مومند، دا نور راضي یاست پرې؟ خوشحاله یې ورته چې دوی راغلي دي؟ هیله لرئ چې دوی ته که متوازن او مسلسل چانس ورکول کېږي نو دوی به ځانونه ښه ثابت کړی شي، د ټیم دایمي لوبغاړي او دایمي غړي به شي؟ بالکل ټول ماشاءالله وړ لوبغاړي دي او بله مهمه خبره په دې کې دا ده، کرکټ بورډ سره امام خبرې شوي دي او دوی هم په دې په تلاش کې دي تر څو ای ټیم ته دوی نور میچونه برابر کړي، ځکه موږ په ملي لوبډلې کې میچونه لرو
چې هغه میچونه کیږي. موږ هر څوک هغلته نشو ازمایلی، دومره ځای نشته د 11 لوبغاړي لوبیږي، ولې ځوانان ډیر زیات دي. هغو لپاره کوم کسان چې دلته ورته ځای نه پیدا کیږي باید هغه په الف لوبډله کې وازمایل شي، هلته ټرین شي، وکتل شي او هم ازمایل شي چې دوی څومره دي. ځکه په ډومېسټک کې چې ته کرکټ کې ډومېسټک او د انټرنیشنل لیول بیا ډیر زیات فرق دی. هغه باید په A ټیم کې وازمایل شي او یا دغسې ایمرجنګ ټیمونو لوبو کې وازمایل شي تر څو هلته ښه میچور هم شي او دلته بیا موږ هم په پوره اعتماد وکړو او د لوبډلې سره یو ځای شي. او په دې کې په ایمرجنګ کې تر څومره چې زه خبر یم ډیر زیات هغه لوبغاړي چې موږ سره د 500 اوریزه بیک اپ لوبغاړي دي یا موږ سره په لوبډلې کې دلته د 2 کالو نه دي، خو ډیر چانسونه نه دي ورکړل شوي. نو ځکه چې موږ ته ورلډ کپ هم مخته را روان ده، هغه لوبغاړو ته اولویت ورکړل شوی ده چې هلته خپل تمرینه میچونه وکړي او ښه ټرین شي، هغه میچ پریکټس وشي. که چېرته خدای نخواسته د موږ د مین 11 کسانو چې کوم د 500 اوریزه لوبغاړي سکواډ لوبغاړي دي هغه څوک خوږیږي یا انفټه کیږي یا پرفارمنس ډیر زیات خرابیږي، نو الریډي موږ په دغه ایمرجنګ او په دغه کې دغه بیک اپ لوبغاړي موږ ټرین کړي، کرکټ بورډ ټرین کړي تر څو بیا هلته هغه تشه موږ ته ډکه کړي. دغه د چمتووالي د اسیا کپ او نړیوال کپ د چمتووالي خبره چې کیږي، د ټیم د ترکیب د جوړولو خبره کیږي، په سکواډ کې تاسو سره ځینې نور لوبغاړي هم وو، خو موږ ولید چې د سریلانکا خلاف هم دوی ولوبول شول، د بنگلاديش خلاف هم ولوبول شول. مثلا که زه 2-3 نمونه واخلم، ریاض حسن اوپنر د تاسو تیر کال د هالند خلاف هغه ته چانس ورکړی و، بیا هغه هیڅ چانس ترلاسه نه کړ. اکرام علي خیل چې یو بیټسمین دی هغه ته هیڅ چانس ورنه کړ شو. حال دا چې دغه بنگلاديش خلاف کومه لوبه چې وه د اوله لوبه چې افغانستان وګټله، بنگلاديش 2 کیپران اچولي وو چې یو مشفق الرحیم و یو داس د دې لوبغاړی و. هدف دا و چې دوی دغه بیټینګ لا قوي کړي. په ترکیب کې دوی ته ولې چانس ورنه کړ شو دغه نویو ځوانانو ته؟ نو چې حد اقل د کپټان په توګه تاسو پوه شئ، مینوال پوه شي چې که سبا رحمان الله ګربز ژوبلیږي، ابراهیم ځدران ژوبلیږي یا کیپر ژوبلیږي، نو د دوی بدیل شته، ازمایل شوي دي. بالکل ښه پوښتنه ده. که تاسو وګورئ اکرام یو پیاوړی او با استعداده لوبغاړی ده او همداسې ریاض حسن هم. ریاض که تاسو وګورئ په اوله ډیبیو میچ کې 50 هم وواله او بنگلاديش کې یو میچ کې د ما په یاد 14 منډې وکړلې، خو ریاض ځوان ده او عمر یې اوسه پورې ځوان ده، ډېر کرکټ یې پاتې ده، خو از کیپټن د ما ډېر اعتماد چې و هغه په ابراهیم باندې و. نو ابراهیم موږ سره په قطر کې اویلیبل نه و، د ویزې مشکلات یې درلودله، د هغه وجې نه موږ په قطر په نیدرلند سیریز کې ابراهیم سکواډ کې وانه شو چولی، خو موږ بیا ځای ریاض حسن ته ورکړ. نو د ما اعتماد او هغه په داسې نه ده چې په ریاض باندې نشته، په ریاض باندې هم شته، خو زه په ابراهیم باندې ډېر مطمئن وم، ډېر اعتباري وم، ځکه د هغه استعداد د ما سره لوبه کړې وه، هر شی ماته معلوم و. نو ما اولیت ابراهیم ته ورکړ او ابراهیم وښودله. نو داسې ده چې د اوپنر په ځای باید اوپنر ته ولوبئ. د هر لوبغاړي لپاره موږ بیک اپ لرو دلته په لوبډله کې. که تا سره اوپنر خوږیږي یا پرفارمنس نه کوي، د هغه لپاره موږ اوپنر بیک اپ لرو. اوس ریاض حسن زه په میډل کې نشم لوبولی ځکه هغه یو اوپنر ده. نو د موږ اوپننګ ډېر ښه لګیا ده. ګوربز هم د ډېر وخت نه پرفارمنس کې لګیا ده، په 12 میچونو کې 3 سلیزې وهلي دي، 50 سیزې وهلي دي. همداسې ابراهیم خو تاسو خپله ګورئ. نو د هغه لپاره موږ همدا ریاض بیک اپ ساتلی ده، که چېرته خدای نخواسته دوی خوږیږي یا پرفارمنس ډېر خرابیږي موږ به ریاض ته موقع ورکوو. همداسې د اکرام خبره ده، اکرام هم موږ هم هغه 2 اپشنو کې موږ ساتلی شو ځان سره، او ساتلی هم ده چې یا ګربز خوږیږي یا پرفارمنس خرابیږي، یا په میډل آرډر کې کوم بیټسمین خوږیږي یا خرابیږي، د هغه لپاره موږ ساتلی ده. که چېرته میډل کې پرفارمنس خرابیږي نو موږ بیا ریاض از بیټسمین لوبولی شو، یا ګربز باندې کیپینګ وکړو یا ریاض اکرام باندې یا موږ کیپینګ وکړو یا په ګربز باندې کیپینګ وکړو. دغه شیان دي دا ټول د موږ په نظر کې دي. ولې هغه حالاتو ته هم ګورو، میچ ګټل هم ضروري، ټیم کمبینیشن هم ضروري. د 2 کلونو دغه لوبډله موږ جوړه کړې ده، کمبینیشن ډېر ښه روان ده ماشاءالله.
میچونه هم ګټلي دي او ان شاء الله په ایشیا کپ ورلد کپ کې هم زه په ټیم باندې ډیر مطمئن یم چې موږ به ډېرې ښې لوبې وکړو او ریزلټ به د تیرو وخت نه ډیر مثبت وي ان شاء الله. مننه. د آمادګي خبره مو وکړه. د بنگلاديش سره د ټیسټ لوبه هم د ایسیا کپ او نړیوال کپ لپاره یو ډول آمادګي و، خو افغانستان بیخي په لوی توپیر سره دا لوبه وبایلله. د افغانستان د ماتې علتونه څه وو د کپټان په توګه ستاسو لپاره؟ بالکل هان صاحب، که ته وګورې ټیسټ کرکټ دومره اسانه کرکټ نه ده. ټیسټ ډیر سخت کرکټ ده او دغه لپاره باید پوره لوبډله او یو غټ پلان وي موجودي او لوبډله پوره آماده وي. خو که ته وګورې موږ په 2.5 کالو کې یو لوبه هم ټیسټ نه وه کړې او بل د ټیم کمبینیشن ډیر زیات مهم وي، ځکه موږ په ون ډے کې یو 2 کلونه همدغه لوبغاړي سره لګیا یو، ډیر تبدیلي هم نه ده پکې راوستې ده. دغه وجې نه دغه ترکیب ډیر ښه جوړ شوی ده. ولې ټیسټ موږ 2.5 کال نه و کړی، همدغه هلکانو په ډومېسټک کې پرفارمنس کړی و. د دې ډومېسټک پرفارمنس ته په کتو لوبډلې ته راغلي وو. او بله خبره دا وه چې موږ سره په دې لوبه کې د موږ ډیر مین لوبغاړي هغه انفټه شوله، د هغو فټنس نه برابر یا انفټه ورته ویلی شو. لکه راشد خان وګوره، راشد ټپي او آرام ضرورت ورته، ځکه هغه موږ لپاره ایشیا کپ او ورلد کپ کې ډیر زیات مهم ده، نو د هغه لپاره هغه ته آرام ورکړی شو. همداسې فضل حق موږ په لوبډله کې اچول شوی، د سلیکشن لخوا نه، د ما لخوا نه، د کوچ لخوا نه، ټولو پکې رایه وه چې فضل حق باید موږ سره لوبې کوي. ولې دغه هغه فټنس او هغه دلته لا جوړ نه و چې دی د ټیسټ لوبه وکړي. موږ وویلې چې مهمه دا ده چې موږ د 50 اوریزو ته بیا وساتو. د سره ما خبرې وکړلې، خپله شخصا ده وویلې چې زه اوس ورته آماده نه یم. همداسې عظمت موږ سره په لوبډله کې و، په ترکیب کې و. ولې متاسفانه چې 2 ورځې مخکې دغه نه چې موږ لوبډله اعلانېدله، هغه ګروینګ انجري سو، زخمي سو، نو هغه ته هم آرام ورکړی شو. نو همدغه وجه د نور مین لوبغاړي موږ نبي ټیسټ نه کوي، مجیب ټیسټ نه کوي، او همدغه د افغانستان د داخلي کرکټ پرفارمرانو دلته په لوبډله کې موږ سره موجود وو. ولې متاسفانه چې هغه د ټیم کمبینیشن او هغه د ټیسټ د کرکټ نه لرې والي وجه وه چې موږ هغه میچ وبایلو. د کپټان په توګه څومره بده ماتې وه ستاسو په ژوند کې، ستاسو په کیریر کې؟ ځکه ما یو چیرته ولوستل، وایي په دې دومره غټ لوی توپیر کې په ټیسټ لوبو کې په 90 کلونو کې اول ځل دی چې یو ټیم ته بل ټیم ماتې ورکوي. بالکل سړی خفه کېږي. از کپټن خو بیا ډیر زیات ډیساپوینټډ ورته ویلی شم، ډیساپوینټډ وم، ځکه ډیره غټه ماتې وخوړل شوه. خو بیا هم دا د کرکټ حصه ده، په هر چا باندې داسې ورځ راځي یا داسې ورځې راځي، دې نه به ته زده کړه کوې. او موږ ته، ما ته، کرکټ بورډ ته، ټولو ته یو تجربه وشوله چې په ټیسټ کې به انشاءالله موږ پوره چې لوبې لرو. اوس خو لوبه نه وم، دا یوه لوبه موږ درلودله ډېر وخت بعد. آینده کې آی سی سی کرکټ بورډ ته ډېرې لوبې په پلان کې ورکړي دي، نو هغه لپاره به انشاءالله پوره آمادګي او پوره یو ښه لوبډلې ترکیب دغه ټول به په نظر کې. یعنې کوم ټیم، کوم سکواډ چې د سلیکشن له لورې تاسو ته درکړل شوی او کوم لوبغاړي، هغه باندې تاسو د کپټان په توګه قانع وئ؟ دغه دلایل مو چې ویل د دې ته په کتو داسې ده چې همدغه هلکان چې کوم لوبه یې کړې وه، دا د ډومېسټک پرفارمرانو اکثره ورځنۍ لوبې فرست کلاس لوبې دي د افغانستان کې. بالکل وو، دغه کې ښه پرفارمنس کړی و. او بل موږ سره نور داسې آپشنز چې هغه ما مخکې مې یادونه وکړله چې هغه مین لوبغاړي چې کوم د موږ په کار و، هغه فټ نه و، اویلیبل نه و، د هغو فټنس مشکلاتو. نو هغه وجه وه چې کرکټ بورډ په سلیکشن کمیټې دغسې لوبغاړي موږ ته راکړل چې د ډومېسټک ټاپ پرفارمرانو. مننه. وخت مو ډېر نور نه نیسم. یو انتقاد دا و چې زماني فاصله کمه وه، د سریلانکا سره د لوبې نه متصل وروسته ټیسټ تللی. ولې مو غاړه کېښوده چې په دې کمې زماني فاصلې کې باید حتما د ټیسټ وکړئ، چې فکر کوئ لوبغاړي مو هم ښه نه وو، آماده هم نه وی ورته؟ دا چې کوم د مونږ پلان و، د هغه مطابق
منګه دغه اول په دې وخت کې چې د ټیسټ لوبه کېدله دې وخت کې منګه د هندوستان هېواد ته سفر منګه د سریلانکا سره چې کله لوبې کولې بیا موږ د هغه نه تللو هندوستان سره منګه 3 لوبې کولې او بیا بیرته موږ راتللو بنگلاديش سره 3 ونډې کولې او بیا ټیسټ لوبه کوله نو بیا په هغه ډیر اخیری حالت کې چې کله دغه لوبې نهایی کېدلې هغه د هندوستان بورډ د لوبو نه انکار وکړو وجه دوی ته معلومه وه چې څه وجه وه زه خو پوره تر نه یم خبر خو د هندوستان بورډ د دې نه انکار وکړو چې اوس فعلا موږ سره دوی اویلیبلیټي ونه ښودله دغه لوبو ته او دوی ویل چې دا لوبې به موږ وروسته کوو شاید اګست کې وکړو یا کومه بله وینډو چې خالي هغه کې به تاسو سره وکړو نو هماغه وجه وه چې هغه پلان د موږ ټول خراب شو او دغه ټیسټ لوبه بیرته لږ رامخکې شوله ډیره مننه کور ودان اخري او په بخښنې سره موږ بنگلاديش سره 2 ټیسټ لوبې وې ماغه پلان له وجه نه یو شوله ګډوډي په پلان کې راغله نو تاسو هم ښه وګڼله چې استفاده وکړئ دغه د کپټان په توګه آسیا کپ ته او نړیوال جام ته چې روان یاست د لوبډلې په ترکیب باندې خو په تفصیل وغږېدئ په آمادګیو باندې راضي یاست کومسې لکه هغسې چې په کار د هماغسې چمتووالی روان دی د کپټان په توګه د لوبغاړو ته تاسو آماده یاست فکر کوئ چې ښه آمادګي روانه ده ورته به ښه چمتو ځئ تاسو نړیوال جام او آسیا جام ته بالکل منګه هغه تیر سیریز سریلانکا سره چې بیا دغه نه بعد منګه اختر منګ په ابوظبي کې تیر او د اختر ټولې ورځې ابوظبي کې دغه نه بعد ابوظبي کې دلته چې راغلو هم 4 ورځې مخکې موږ راغلو تمرینات مو کړه او دغه لوبې هم بهشکه انټرنیشنل لوبې دي مهم سیریز دی موږ لپاره خو په عین حال کې د شاکپ ورلد کپ لپاره یو ښه پریپریشن هم د لوبډلې لپاره ده نو بالکل راضي یم ان شاء الله مطمئن یم او کوشش هم دغه ده چې اول دغه سیریز دلته موږ وګټو د دوی نه او بیا د دجنه چې کله موږ شاکپ ته ځو ورلد کپ ته ځو ان شاء الله په لوبډلې پوره باوري او مطمئن یم چې پرفارمنس به ډیر مثبت او ډیر ښه لوبې به وکړو په لنډو راته جواب راکړئ دویمه او دریمه لوبه د بنگلاديش سره لرئ یوه لوبه مو ګټلې ده تاسو ویل چې مورال به مو عالي وي هیله مو څه ده طبیعي ده هیله خو به مو دی چې لوبه وګټئ خو هغه ظروفو امکاناتو چانسونو ته په کتو بالکل هان صاحب اول لوبه هم ګټلې ده او مورال جګ ده ان شاء الله لوبغاړي ښه په فارم کې دي او هر خواري او مهنت ته چې ضرورت و هغه هم کړی ده آمادګي مو ورته پوره نیولې ده نو دا یو ښه چانس ده موږ لپاره د ټیم لپاره چې بنگلاديش ته موږ دلته په خپل ملک کې ماتې ورکو سیریز ته نه وګټو کته وګورې مخکې ټیمونه دلته راغلي دي خو په دا تکلو کې یو سیریز دوی بایللای ده ان شاء الله اوس موږ پوره چانس لرو او پوره مطمئن یم چې دغه سیریز به موږ دوی نه ګټو او د ټرافي سره به کابل ته ځو خیر خو بارانونه هم کیږي وړاندوینې شوي دي چې بارانونه به وشي په دې هیله چې بالکل باران او دا خو بس د موږ لاس کې نه دي خو د الله پاک فیصلې دي نو هغه چې هر شي کېږي هغه ته موږ سوچ نه کوو موږ کار کرکټ کول دا په میدان کې ښه لوبه کول دا هغه شی چې د موږ له وسه هغه به موږ خپل پوره ایفورت کوو پوره کوشش وکړو چې د الله لاس کې هغه به الله پاک یو خپل کار ډیره مننه کور مودان چې وخت مو راکړو په تفصیل وغږېدئ او په ځینو مسایلو باندې چې د کرکټ د مینوالو پوښتنې وې انتقادونه وو هر څه چې وو تاسو هغوی ته یو ډول وضاحت ورکوو انشاءالله آینده کې بیا غږېږو کور مودان مننه کوم بیا هم تاسو نه مننه کور ودان